دلته مې ژوند کړی دی، دلته مې سپرلی کړی دی، ما په دې خاوره کې د مینې بوزغلې کړی دی. صیبه منت کوم د کلی نه مې مو باسه، لکه غلام مې ستا خدمت ته نیمې شپې کړی دی. چې بسیلی شوه نو زمونږ د کور شړی به نه وه، چې بسیلی شوه نو زمونږ د کور شړی به نه وه، بلها موده مې پکې خوب بې دروازې کړی دی. دغه جینۍ به لیونو ته ډېر په سپکه کته، دغه جینۍ به لیونو ته ډېر په سپکه کتل، دغه جینۍ په خپله خوښه لیونې کړې دی. الله دې خیر کې په اسمان کې بیا سرخي خوره شوه، الله دې خیر کې په اسمان کې بیا سرخي خوره شوه. چا لیونی د یار د غمه سویلې کړې دی، چې ستا دیدن وکړم سالاره تا ته ډېر وګورم، ستاسو په کلي کې مې بیا مزد جمعې کړې دی. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو ادبي ملګری سید سالار یم. په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ یې او د صحت په جامه به یې. قدرمندو څنګه تاسو ته پته ده چې سالار ټي وي همیشه دپاره دغه یو هڅه کړې ده چې تاسو ته په دغه شیشه باندې هغه هنرمند شاعران کم چې د شیشې نه په شا دي تاسو ته په دغه شیشه مخامخ کړو. قدرمنو هم په دغه لړ کې نن سواد ته راغلي یو. دلته کې موږ سره یو داسې پښتنه هنرمند شاعره کم چې په لږ وخت کې ډېر زیات شهرت موندلی دی، بالکل یقینا تاسو به پیژنئ. نوره احساس د سالار ټي وي میلمنه ده. راځئ ملګرو په سالار ټي وي کې نور احساس ته ډېره زیاته مینه او هرکلی و. نور احساس ستړی مشي او په خیر راغلی. سالار صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو د دومره لرې نه موږ دپاره رالی، په دومره هلو ځلو کې د خپل ژوند نه یو څه قیمتي وخت وایستو او موږ دپاره یو راکړو. ډېره مننه. ستاسو هم یو جهان مننه. نور احساس یقینا چې تاسو خو به ټول چې چېرته هم د پښتنو غږ وي تاسو ټول خلک پیژني، خو بیا هم د سالار ټي وي په شیشه د سالار ټي وي مینوالو سره لږ شان ځان معرفي کړئ. زما نوم نوره احساس دی او فری میډیکل سټوډنټ یم او پښتو ادب کې هم لیک کوم او دغه هلې ځلې دي بس روانې دي، ژوند روان دی. صحیح ده. به حیثیت د یو زنانه ذات تاسو ته لږ مشکل نه د کور د اړخه ستونزې نه چې شاعري مکوي یا شاعري خصیز نه دی، تاسو په سبق باندې فوکس وکړئ، نو دا څه قسمه ستونزې درته رامخکې شوي دي؟ او بالکل اوله کې راته ډېرې زیاتې ستونزې وې، خو اوس څه نشته فلحال، بس هغه سفر دی هغه جاري ساتو، روان کړی یو دی انشاءالله. صحیح. الله دې وکړي چې ستاسو دغه قلم دا کم خدمت چې کم کوي د پښتو دپاره دغه دې الله پاک جاري ساتي. نور احساس خبرې به هم کوو، خو د سالار ټي وي مینوالو سره زه خو یم چې په پروګرام په سټارټ کې څه شعرونه ډالېږي او بیا به خبرو طرف ته راځو. صحیح ده؟ صحیح ده. غږ مکو چپ ناسې خو تپوس په در نه کېږي، غږ مکو چپ ناسې خو تپوس په در نه کېږي، شریک یې په دې ظلم کې د دې وطن ریبره. سالار صاحب غزل دی چې په خوله حمله کوي لرې زړګي کې یاره، په خوله حمله کوي لرې زړګي کې یاره، دشمن ښکاري دي د قام په هر سړي کې یاره، پدې او یا کال کې مړ یو مثال خوراکا، پدې او یا کال کې مړ یو مثال خوراکا، چې تا پیدا کړ د کشمیر په یو بچی کې یاره. مننه. چې د کوپړو نه مینار په پانیپت کې جوړ کړو، چې د کوپړو نه مینار په پانیپت کې جوړ کړو، پښتون بچي او نه هیڅ په ابدالي کې یاره. دا شعر به وای چې د کوپړو نه مینار په پانیپت کې جوړ کړو، چې د کوپړو نه مینار په پانیپت کې جوړ کړو، پښتون بچي او نه هیڅ په ابدالي کې یاره. مننه. د کرنل شیر تاریخ چې لیکلی د کارګل په خاوره، د کرنل شیر تاریخ چې لیکلی د کارګل په خاوره، چې ګیدړان به پیدا نه کړي په ازمري کې یاره. مننه. په هندوستان چې راج کړی په سهونو کاله، په هندوستان چې راج کړی په سهونو کاله، نه په شیرشاه کې یاروا نه په غوري کې، زمونږ زړونو کې روښانې د ایمان ډیوې دي، زمونږ زړونو کې روښانې د ایمان ډیوې دي، نه مو شته پیغله کې سیاره نه زلمي کې. مونږ سینه چې ورته داسې مخامخ ډال کو، مونږ سینه چې ورته داسې مخامخ ډال کو، دا مونږ نه منو د چا په توغندې کې یاره. مننه. دا په اسبابو نه د مونږ سر په سر نه کوو، دا په اسبابو نه د مونږ سر په سر نه کوو، نه مو ایاس کې رشته نه غزنوي کې. مننه. احساس
نور هیڅ نشته شیشه ورته اوبو کې ښکاری احساس نور هیڅ نشته شیشه ورته اوبو کې ښکاری زیګر ډیره د نن سبا په مودي کې یاره ډیر ښه نور احساس اکثر زمونږ شاعران ملګری خو خپل لوم چاته نه ښیي کنه غواړو چې تاسو خپل لوم سره احساس دا چې کوم تاسو تخلص خېری دا د کله راسي او شاعري د کوم وخت نه تاسو د شاعري طرف ته کله راغلي شاعري طرف ته خو سکول کې زمونږ یو پروګرام مونو بس هغه کې ما وویل نو خلکو مال ډیر زیات داد راکو نو بس زما ور سره هغه شوق پیدا شو بیا ما شاعري وکوله او چې کله زه پېښور ته رالم د افسر افغان سره ملاو شوم نو دا هغه جذبات او حوصله او دې ته چې ما وکتل چې هغه د پښتنو پیغلو د پاره دومره کار کوي نو بس په ما کې هغه جذبات او صلاحیت راوستو چې زه هم د پښتنو پیغلو आवाज اوچتوم صحیح کار وکوم ان شاء الله افغان صاحب له الله پاک نور هم توان ورکی ډیر تکړه او ډیر همتناک هنرمند دی هغه د پښتو د پاره ډیر زیات علي زلی دی په پښتو ادب کې دا ډیر زیات خدمات دي نور احساس سالا ټي وي مینوال خبرو ته اکثر زنه پریدم نو بل هغه یو شعر یا هغه یو غزل راته وای کوم چې تاسو د زړه نه خوښ بالکل زما د لاس نخې دی بل ورکړي زما د لاس نخې دی بل ورکړي تا خو لمبې زما ګوګل ورکړي واه مننه بے وفا ما په پستانم هغستو بے وفا ما په پستانم هغستو ما کبغوټي هم اوربل ور کړي یو بے وفا به اوسېدلو پکې یو بے وفا به اوسېدلو پکې لتی میزه کدي درشل ور کړي واه واه یو بے وفا به اوسېدلو پکې لتی میزه کدي درشل ور کړي واه ډیر قدر یې هست محبت اونکړو قدر یې هست محبت اونکړو جانان لمبې د ګلاب ګل ور کړي مننه پس پین اورز به می خود غلا کېدلا پس پین اورز به می خود غلا کېدلا د زړه کنجیانی چې می غل ور کړي واه واه ډیر دا د احساس نه چې مسلې کې خيږي دا د احساس نه چې مسلې کې خيږي سیګار ویني می غزل ور کړي مننه نوره کوم سندرغاړو تاسو د پاره کم کلامونه وغیرہ ویلي دي کنه او بالکل اقبال یوسفزئی سنگر زما ډیر کلامونه ریکارډ کړی دي او ډیر زیات خوند رنگي ولور کړی دی او دا راته وای چې کله نور ته پته ولګي د چیرې زما کلام ته د موسیقي جامه واغوسته شو نو هغه ټیم تاسو احساسات سو هغه ټایم کې زه داسې وم ما وایي چې زه لکه خوب وینم ډېره زیاته یې خوشحاله کړې وم ځکه چې زما کلام چې په فرست ټایم ریکارډ شو نو زه ډېره زیاته خوشحاله وم یقینا چې دا د هر یو شاعر یو ارماني خواهش وي چې زما شعر ته د موسیقي ملو شي د موسیقي په جامه کې راشي نور دا راته زه هم زیاته کې چې تاسو پښتو ادب کې په کم صنف ډیر کار کړی دی غزل لیکي نظم لیکي ټپیز لیکي کم یو سیس باندې ډیر کار ما ډیر زیات کار په غزل باندې کړی دی نظم نه لیکي نظم مې هم لیکلی دی خو زیات توجه ما غزل تور کړی ځکه غزل رومانی نو پاغه کې ز خپل ټول خیالات بیانولای شم او دا راته وای چې کله تاسو شاعري شروع کې کنه نو هغه ټیم تاسو مطلب څوک د چانم زده کړې و کنه بس صرف شیرونه بموي ګډ وډ بموي بیا رو دې طرف ته مطلب څنګه شاعري څنګه مایل شو او بالکل اوله کې چې ما شروع کړ نو زما استاد نو ډیر زیات مدبت شعرونه به مې ویل خو بیا هم خلکو داد راکول نو بیا به ټول وی چې د دې استاد نشته نو بیا زما د شاعري چې کوم استاد دی نو ریاض احمد حیران صاحب دی نو دا هغه نو زده کړې کوم صحیح ها او زمونږ مینوالو د لپاره نوې سره وړي دي نوې سشتا چې هم درد ته هم ټکور دی چې هم درد ته هم ټکور دی ستاد تور سترګو تور دی مننه رور د مال لپاره وجني رور د مال لپاره وجني رب دالا څنګه رور دی واه واه ودا شعر به وای رور د مال لپاره وجني رور د مال لپاره وجني رب دالا څنګه رور دی واه
لک پروخان د نگارا لک پروخان د نگارا د بڼو پشپول می کور دی دا خندای پتندی وړم دا خندای پتندی وړم دا یار تور دی که پیغور دی ستا د شونډو په سر خال دی ستا د شونډو په سر خال دی بس لکه بورا په ګلاب سور دی ګریوان پریک د زورورا ګریوان پریک د زورورا زړه مې کله ستا د زور دی یاره لږ احساس خو وکړه یاره لږ احساس خو وکړه زړه مې ستا د درد خور دی مننه زه خو مونږ د غوږ یو تاسو وایي ما په یو ځلي سنګسار که چې د مشم ما په یو ځلي سنګسار که چې د مشم ما د ستړي ژوند وزګار که چې د مشم یو د مینې په مسکا باندې ستا سزي یو د مینې په مسکا باندې ستا سزي لږ مې سوی زړه قرار که چې د مشم چې نظر مې د شنو او تورو سترګو مات شي چې نظر مې د شنو او تورو سترګو مات شي ما په سترګو کې خمار که چې د مشم سرنګونه د مستۍ پرې راوریږي سرنګونه د مستۍ پرې راوریږي ما د سپینې غاړې هار که چې د مشم د احساس زړګي غمونو ستا کنډر کو د احساس زړګي غمونو ستا کنډر کو راشه راشه ما په دار که چې د مشم ما خو ډېرې سترګې په دنیا لیدلي ما خو ډېرې سترګې په دنیا لیدلي داسې مې جانانه که والله لیدلي کور چې د په سترګو کې د مینې جوړوم کور چې د په سترګو کې د مینې جوړوم ما پکې خوبونه ښه بلها لیدلي ستا د بڼو سوري ته چې کینم نو د مشم ستا د بڼو سوري ته چې کینم نو د مشم چې داسې یخ سوری په بیدیا لیدلي ستا د زنې خال ته شیخ کتل او دای وویل ستا د زنې خال ته شیخ کتل او دای وویل ما په ورځ کې ستوري د سبا لیدلي مچوتو سترګې مې جانانه د فرهر نه مچوتو سترګې مې جانانه د فرهر نه ما مې خپل زخمونه په خندا لیدلي وینې مې احساس شو ستا په غېږه کې جانانه وینې مې احساس شو ستا په غېږه کې جانانه سترګې چې مې ستا نن په ژړا لیدلي نور احساس پروګرام نه څو شېبې مخکې تاسو یو خط متعلق ما سره خبرې کړې چې ما یو خط لیکلی دی که نه نو اول خو هغه خط متعلق وایي چې خط مو د څه باره کې لیکلی دی په کوم احساسات کم فیلینګ اوس تاسو او بیا راته هغه خط په شعر په ژبه کې را سره شریک کړي سالار صاحب هغه خط ما داسې لیکلی دی چې هغه هم د الګ د طرفه دی او هم د پیغلې د طرفه دی چې هغه پکې خپل هغه مجبوري او دا پکې بیان کړي نو خط دی نیمګړې مینې خط چې مې پکې ګونګۍ د اظهار ژبه شوله چې مې پکې ګونګۍ د اظهار ژبه شوله د زړه د درد مې شباره غوندې تبه شوله دا به څنګه کېږي زړه مې دا کرل ریبل شروع کړه ستا د خمار قسم چې ډېر یې درزېدل شروع کړه ما وی چې څنګه پتا باندې دا زړه کومه ما وی چې څنګه پتا باندې دا زړه کومه د زړه خبره تا ته څنګه په خوله کومه په دې خیالونو کې د راغلم د چنې سوري لا په دې خیالونو کې د راغلم د چنې سوري لا زما د خوږ زړه د ارمان او د دمې سوري لا زستا چنې ته په دې فکر په خیال کې ناستم ستا د سوچونو او فکرونو په ټال کې ناستم په تصور کې مې په غاښو کې قلم ونیو خو بس دننه مې زړګی دغه یو غم ونیو تا ته خط لیکمه خو په دې خط کې به څه لیکمه تا ته به څنګه د خپل زړه دردونه زه لیکمه د یو جونګړي څه قیمت دی د محل په وړاندې د یو جونګړي څه قیمت دی د محل په وړاندې ملنګ څوک نه پرېږدي د داسې شش محل په وړاندې ته په ریخمو په زربفتو کې په ناس پاللې زما ګریوان کې د غربت ډېرې ټوکړې ګنډلې ستا نازبین سر ته تکیاګانې د بخملو پرتې زما پاگل سر ته زما تکیا زما سنګلې نو په ما کې د لیکلو دغه توان مخې ته ملنګ به سوي د جهانګیر او شاهجهان مخې ته بلها شیبه مې د خپل زړه سره جګړه وکړه مونږ د خط په لیکو یو بل سره شخړه وکړه
حسینه تا باندې زما لفظونه بد ولګي د بل جنون د سرحد سره مې حد ولګي زړه مې ټینګ نه کړو ستا په لوري مې قدم کېښودو ستا د نامې په وړومبي توري مې قلم کېښودو خو دا قلم مې هډو مخکې نه تلو ستا د نامې خدای دا څومره وحشت دی دا اشنا د نامې ستا په نامه مې وچه شوي د قلم څوکه ده ستا د الفت اظهار جانانه د علم څوکه ده د محبت په یو اظهار کې زمانې اوتي تا ته مې اونوي جانان ډېرې مودې اوتي زما د مینې خط هم دغسې نیمګړی پروت دی دا د ځیګر الفت دی بې کپه نه مړی پروت دی هغه د الک د طرفه هغه خط و عوض د جنۍ د طرفه زما د مینې د اظهار نه ګیلمن لالیا زما د مینې د اظهار نه ګیلمن لالیا چرته زما په مینه ته نشي شکمن لالیا بېشکه تا زما نامه پوره لیکلې نه ده په خط کې ښکاري چې ستا اوښکه ودرېدلې نه ده منم چې تا لیکلې نه ده ستا د زړه خبره خو زه پوهېږم چې په زړه کې ده ستا څه خبره ته د الفت اظهار زمانه دي سي په جار غواړي د زړه سودا دي سي شیندلې په بازار غواړي او دی کې شک نشته چې تا سره مینه کوم خو پښتنه یم یو خبره سپینه کوم دا مې واده د تا ودان د زړه په کور ساتمه دا مې واده د تا ودان د زړه په کور ساتمه نم او نموس لرم زه هم پلار او مور ساتمه د پښتنو پیغلو نور سړي د حیا صادر دی ښځه خو مینه د ښکلا ده د وفا صادر دی زما په خپو کې زولنی مې د لالا پټکی دی په ما د خپله ځانه ګران مې د بابا پټکی دی مونږ پکې اوس خو سماج دی د سړو په مونږه اختیار مو نشته بس یو راج دی د سړو په مونږه دلته سړي صرف خپل غیرت او بغاوت ګڼي سړي مونږ تل په خپل غیرت او په پښتو وجني دوی ادم خان بری کوي مدام درخو وجني ماته خبرې په الفت کې بدارنګي مکو دی کې خبرې د باچا او د ملنګ مکوا مینه هوتل په سیرت کیږي په صورت نه کیږي یو ځل می کړی دی په بیا بیا محبت نه کیږي جانانه دا ته سوې څنګه به زه تا هېروم زه لیونی یم په زور به خپله سا هېروم پښتنې پیغلې محبت داسې ګوګل کې ساتي لکه صدف چې ملغرره په خپل ټال کې ساتي چې په همت اونه شوه اوس په قسمت پرېږدو نور به د تور او سپین په منځ کې توافت پرېږدو ته مې دشمال ښکلو زه به دې بنګړه ښکلوم ته مې مازه ښکلو زه به دې مازه ښکلوم د محبت مطلب هرگز منزل موندل نه دي د محبت مطلب هرگز منزل موندل نه دي دا یو مزل دی خو منزل ته رسیدل نه دي د سرو لالونو خزانه مې د لاسه وځي د سرو لالونو خزانه مې د لاسه وځي چې ستا د درد سړی کې مې کله د احساس وځي دا اخیری شعر به وایه د سرو لالونو خزانه مې د لاسه وځي چې ستا د درد سړی کې مې کله د احساس وځي چې ستا د درد سړی کې مې کله د احساس وځي ډېر ښه نور احساس دا راته ووایي چې سټوډنټ لایف کې تاسو کوم کلاس کې سبق وایي نو هلته د ملګرو د طرف نه تاسو ته سداد ملاویږي که نه ستاسو الټا لکه دلزاري خو نه کېږي او بالکل ما ته داد ملاویږي زما فرینډس چې دي په خپله اکثر فری ټایم کې د انتخاب شعرونه وایي نو د هغوی نه ما ته ډېر زیات داد ملاویږي صحیح او داسې په دې شاعرانو کې اکثر ملګري شاعران د یو نیم شاعر نه متاثر نو تاسو د کم شاعر د شاعرانو ډېر متاثر یا که زه داسې وایم چې په شاعرانو کې کم د خوښې شاعر هم څوک دی په شاعرانو کې خو زه ډېره زیاته متاثره چې یم نو هغه د رحمان بابا نه حمزه بابا خوشحال خټک او د هغوی نه ډېره متاثره یم او باقاعده طور باندې د هغوی د کتابونو لوست هم کړی ده که نه او بالکل د هغو د کتابونو لوست کوم تا ته دې کتل وکې خو اودي کی تا ته دې کتل وکې خو اودي کی ما ته دې کنځل وکې خو اودي کی زه هسې په زړه سوری سوری یما زه هسې په زړه سوری سوری یما جو یو دی پکې بل وکې خو اودي کی واه دا بیا ویا دا سواد دا جوړ ټکي په مونږ ډېر خلک زه هسې په زړه سوری سوری یما
زه هسې په زړه سوری سوری یمه جیو دي پکې بل اوکې خو اودي کی او زما په خیال زما د طرفه دا شعر عادل ارمان زموږ ورور دی هغوی ته ډالۍ دا جو د هغوی د خولې نه زه اورم نو دا شعر د عادل ارمان ته ډالۍ مړه زما یې هره ادا خوښه ده مړه زما یې هره ادا خوښه ده مړه چې څه چل وکړي خو اودي کی ډېر ښه ویشتي رسا د زړه په سر یمه ویشتي رسا د زړه په سر یمه یو غزار دی بل وکړي خو اودي کی پلې خوري زلفې دې راټولې کی پلې خوري زلفې دې راټولې کی جوختې پکې ول وکړي خو اودي کی زه احساس غزل به ورته ووایم زه احساس غزل به ورته ووایم ماته دې متل وکړي خو اودي کی نور احساس په اخره کې را سره یو کلام هم شامل کې او د سالار ټي وي مینوالو ته په اخره کې پیغام هم ورکې نو ان شاء الله اجازه به په دغه اخیری شعر او په دغه اخیری پیغام بالکل سالار صاحب غزل له زما سکون زما قرار دي سکو زما سکون زما قرار دي سکو وخت ظالم وای یار دي سکو پښتون آشنا هغه پښتو دي سشوا پښتون آشنا هغه پښتو دي سشوا هغه چینه سشوا چینار دي سکو ډیر ته چې اوس بل ته انتظار کوي ته چې اوس بل ته انتظار کوي زما د عمر انتظار دي سکو که دروغ نه وي نو تپوس کومه که دروغ نه وي نو تپوس کومه په خپله خاوره خپل اختیار دي سکو زما سکون زما قرار دي سکو زما د زړه دا باغ مالیار دي سکو پښتنو هغه ثقافت موسه شو پښتنو هغه ثقافت موسه شو حجره دی ورانه کړه ستار دي سکو احساس درکړه او پمینه تالا احساس درکړه او پمینه تالا هغه زړګي زما بیمار دي سکو سالار صاحب د سالار ټي وي په شیشه به زه دا کتونکو ته ووایم چې د زړونو نه نفرتونه لر کوي دا مینه خوراک کوي او ژوند ښکلی دی بل هم ژوند ته پرېږدئ او په خپل هم ژوند ښکلی تېروئ د چا په کار کې کار مه ساتئ او خپل کار سره کار ساتئ او بس د چا خپې مه وایئ او دا نفرتونه د دې زړونو نه لر کوي بس یقینا چې ډېر ګټور پیغام ځکه چې دا ژوند د مینې دپاره هم کم دی زمونږ مشران وایي چې دا ژوند ډېر مختصر دی دا دومره نه دی چې دې کې مینه هم سړی سر ته ورسوي نور احساس اخره کې یو پوښتنه لرم چې داسې څه ارمان یا خواهش لرئ چې هغه نیمګړي وي او تاسو وایئ چې یا الله دا ارمان مې پوره کړي او بالکل سوال خو مې ګران نه دی نه ګران نه دی خو زما بهر تلو ته خواهش دی زم چې زه بس امریکا ته لاړه شم ویزه راته ولګي بس دغه خواهش وي دی نور څه نشتي ها سټډي سبق دپاره که هسې لایف تېرولو دپاره سټډي دپاره ها بس الله دې وکړي چې ستاسو دغه خواهش پوره شي او الله دې په خپل مقصد کې کامیاب لره مینوالو دا زمونږ د سالار ټي وي نننې مرکه تاسو پکې نور احساس پورې ده یقینا چې ډېر د خوند خبرې هم ترې اورېدې او ډېر ښکلي ښکلي شعرونه هم ترې اورېده په دغه دوو شعرونو درنه اجازت غواړم چې سلګې سلګې خورېرې ژوندونه بس تېرو د بې مزې ژوندونه مونږ او خانان خپلو کې نه جوړېږو لکه د غر مخکې زرې ژوندونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم سید سالار له ورکې اجازت د لوی الله په امان